د چمن د اوو میاشتو پرلت د هغې خوارو زارو غریبانو مطالبې په هغوی باندې ستونزې د هغوی قرضونه د هغوی لږې اووه میاشته هغوی په دې چغو سرو باندې شپې او ورځې تېرې کړې چې موږ ته لار خلاصه کړئ زموږ مطالبه ومنئ زموږ نیم کورونه پلو دي نیم دې پلو دي زموږ ژوند د همدې فرضي ناولې کرښې پورې تړلی دی که دا بنده وي دلته نه کومې کمپنۍ شته دی نه نور کوم کارونه شته دی نه بازارونه شته دی خو همدغه روزانه کار دی چې مسافر ځي او راځي دوی یو شی ګټي خو په دې اوو میاشتو کې هیچ چا ورسره هیڅ ونه منل او پرون بیا په دوی باندې راتلل او داسې کار لکه د دشمنانو سره چې کوي یو خواته وی وطن مور ده ریاست مور دی دشمن دی دا د اوو میاشتو د پرلت د پښتنو دپاره ډېر یو لوی پیغام په ځان کې لري د یووالي که یو نه شئ لاسونه سره ور نه کړئ د دې نه بدترېږئ دا خو اووه میاشتې دي چې اووه کاله کښېنئ تاسو هیڅ حیثیت په پنجاب کې نه لرئ هغوی پتایلې ده چې تاسو به ورکوي هغه کارونه چې موږ او تاسو دپاره د مرګ او د ډز سره جوړېدل په موږ او تاسو باندې وکړل بیا دومره بېوسي لکه دغه ماشوم وګورئ پلار یې ورته ایښی دی په جنازه کې او دا یې د کام په منځ کې هیڅ نشي کولی یو کام دپاره دا د بېوسۍ حد دی نور خبرې مشران کوي پروزانه اورئ په هر څه باندې پوهېږئ خو که سره یو نشئ عملي قدم وانخلئ او د پاکستان د بیرغ لاندې خپل حق غواړئ د پاکستان د آیین لاندې خپل حق غواړئ د پاکستان په آیین کې تاسې د انسان حیثیت نه لرئ د پاکستان د وګړي حیثیت نه لرئ ځانونه مه تېر باسئ راځئ چې سره یو شو او خپل حق واخلو السلام علیکم ورحمة الله